ماشاءالله هګۍ د ورور د زرکې هګۍ ده دا ماته ډېر خوند په دې راکوي چې ډېر غټ غټ دي ډېر غټ دي دغه جرغوزي په څو کیلو دا جنغوزي چې جی دا په 1500 افغانۍ دي انت دا مردکي دي سمین یا دا ارغوندا چې ارغوندا په څو دي دا کاغذي بادام دا کاغذي بادام چې جی دا په 200 افغانۍ دا لیدونکو زموږ ته د بادغیس ولایت فستا ده دکانداران بیچارهګان د ارې پسچې ته ولاړ یې پلای په چکوش ماتي بیا لږ دغسې سره کاش کې دغه چې دغه اندازې ته چې راورسېده بالای پرېږدي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سمین میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په جای هیله ښه به یاست زه او څرک صاحب راجع خوا څه بیا وایي د کیمرې څخه وتلې ما او څرک صاحب د خیر سره لیدونکو د اختر شپې دي نو په بازار کې ډېر پروګرامونه انشاءالله تاسو ته وړاندې کوو نو نن راغلي یو د وچې میوې یو لوی مرکز ته تر دا څرک صاحب چې روان شو سلامونه لیدونکو ته ووایه د سمین میډیا یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه د کیمرې څوک درڅه ونه کړو یا نیاز غلی په لاس راغوسه په لاس تاسو په لاس لیدونکو نن به د خیر سره ډېر یو جالب پروګرام ولرو ښه پروګرام به ولرو موږ به تاسو ته د وچې میوې د یو لوی مرکز څخه د لیدلو څخه به برخمن کوو راځه چې ووینو یو وار بیا دلته ښکاره کړو چې کوم ځای دی لیدونکو غني د وچې میوې مرکز ته راغلي یو نو دلته ماشاءالله ښه ښایسته او په زړه پورې وچې میوې پیدا کېږي د اختر دپاره ډېرې جالبې میوې دي او خورا لوی مرکز اول بیا ادرس ووایي لیدونکو دا د مخابرات پر مخامخ باندې د نوي سړک څخه وروتلی ډمبر دی دا خاص د مخابراتو خوا چې راځي نو داسې وتلی دی دا چیرې وتلی دی توپخانې بازار دا بېرته دا غني د وچې میوې مرکز شو دا چې ولاړ سې بیا نو توپخانې بازار ته وتلی دی دا نو د امامبارې چوک چې بالکل د نایاول چوک بالکل نو راځئ لیدونکو د خیر سره دننه به مرکز ته ورسو د میوې به وګورو چې سره کم میوې اختر ته راغلي دي او قیمتونه یې څنګه دي ګران دي که ارزان دي څنګه چې خوښه ده څرک صاحب ورځو راځه لیدونکو تاسې راسره پاتې السلام علیکم سړی مسې تا لږ چې مسؤل کاست دی جوړ په خیر څنګه خلیل جان صحت ښه دی ژوند په خیر دی ته ښه یې روژه مبارکه په خیر ده سودا وي لږ چې نسته په ټلیفون اخته یې که اوس ته سودا وختي دی تراویح دستي سوي چې خلک لا دروسه کوي بازار ته اوس خو بازار ته خلک ناوخته راوځي سودا و پیل لا نه دی نه روژه کې بس پر دا 11 بجې داسې خلک ښه اوس خو نو وختي دی اوس 9 بجې شاوخوا دي اوس څرک صاحب دا یو دغسې ښه خلیل جانه څنګه لیدونکو څرک صاحب که منه لیدی په د هنداره کې معلومیږي زر وخته کیمرې سره کې مهرباني څرک صاحب تا ویل موږ نن راغلي قدرمنو دوستانو د غني د وچې میوې مرکز ته ښه ډېر لوی مرکز دی ښه خبره ده د سمین صاحب چې ډېرې نوي میوې زموږ د دوستانو دپاره غني د وچې میوې مرکز راوړي دي ښه دی د خلیل جان سره به د میوو اړوند وغږېږو څرک صاحب هدایت جان چې د دغه مرکز مسؤل دی مسؤلیان خو نو ټوله دي ځکه چې دا خو ورونه دي ماشاءالله نو هدایت جان ته د مرکز مسؤل دی هغه خو نو ویله ول زه یو ځای اخته یم نو بیا کور ودان خلیل جان راته ویله ول دی به دلې انشاءالله څه پوښتنو کوم دغه چې و هغه ته به انشاءالله دی جوابونه ورکړي نو هغه نه و هغه غیر حاضر و نو خیر هغه غیر حاضر زموږ په صفاته هغه به د خیر سره بیا حساب ورسره وکړو اوس به د خلیل جان سره لومړی د دغه مرکز اړوند معلومات ورکړو ادرس خو نو موږ لیدونکو ته وویلي دی بیا ووایي خلیل جان دا مرکز چیرې موقعیت لري او بل تر څنګ اختر ته نوي شیان راوړي دي د خپل مرکز په اړه باندې لږ معلومات موږ لیدونکو ته ورکړي غني د وچې میوې مرکز خو نو دا دوم کال دی د خیر سره چې په فعالیت یې پیل کړی دی د خلقې شریفې بغل ته نوی سړک د خلقې شریفې بغل ته موقعیت لري نو بیا هم ډېری لیدونکو ته باید معلومیږي د خیر سره او بل نوي شیان خو مو نو ډېر راوړي دي رقم په رقم شیان شته د اختر سیزن دی نو هغه به انشاءالله په کراره سره ګورو خلیل جانه نو هدایت جان مخکې ویل موږ په فیسبوک کې خلکو ته دغه ورکړي تخفیف اعلان کړی دی اوه تخفیف اعلان کړی دی هغه شیان به هم برابر ښکاره کړي د خیر سره نو که چې خوښ یې هغه څرک صاحب چې ولاړ دی د هغه سره څخه بیا شروع کړو میوې به لیدونکو ته کراره ورښکاره کوو څنګه چې خوښه ده څرک صاحب لږ کې ورته ولاړ دی خوري څرک صاحب خوري خو بیا نه خوند وکړئ خوند بد نه و څنګه و خوند یې بد نه و چې خوند یې وکړئ دا پسته خوند مې وکړې دا ښه خوندوره پسته رامعلومه شوه ښه پسته رامعلومه شوه نو ته د خلیل جان څخه د میوې پوښتنې کوه زه به کیمره میني وکړم
او ستاسو ښځې واغه هیله کوم چې اوازونه م لږ لوړ کړي. ما ته یو شی دغه ډېر جالب په نظر رالی سمین صاحب. دا به دې په پای کې وښکاره کړی وای. دا خو جالب په اول شی ټک دی. یې مه وښکاره کوه. زه د خلیل په اجازه و دغه یو دا ګیجې د زرکې ګیجې که چیشت خلیل جان. زه به ماته کوم ماته. برازیلي جاوز ورته وایي خلک، ځینې چینایي جاوز ورته وایي. شو دا جاوز دی؟ دا ماشاءالله ګی د ورور د زرکې ګی ده. قدرمنو دوستانو دا چینایي جاوز دی. نو واه دا برازیلي جاوز دی. برازیلي دی که چینایي؟ برازیلي واه. بل یو برازیلي برازیل. جاوز ورته وایي، چینایي. برازیل خو نو ښه د فوټسال او د فوټبال لوبډله هم لري سرک صاحب. ورلد چمپیونز یو شوالی دا دی. هم په لاس باندې دا جما مات کړل. خوند نو زحمت په نو ماچېږي دا. دا نو خپل په هنر به ماچېږي خلیل جان. او دا درانور خوندور دی. ښه خوند یې درانور نه لري. زه نه پوهېږم دا درانور جوز ګران دی. ته ودرې چې دا جوز د نږدې څخه ښکاره کړو. دا انشاءالله ارزانه دي، خو بیا هم درانور یې څه درانور ګران یې ځکه څه ګران. خارجي شی. ما وغوښتل چې دوه سره څخه را شروع کړو، نو دا چې ترک صاحب دغه جوز ته ودرېدی شی را معلوم سو چې داسې ورته راپورته کړه خلیل جان. خلیل جان دې درته راپورت کړي خوند وګوره. نو دا نه زیات ولې دا کیمرا راواړوم. چې خوند وګوره خوند داسې یو ډول خوندور خوږوالی لري. دغه نور جوز څخه دا ډېر جلا دي خلیل جان. او دا ډېر خوږ خوند کوي، داسې کوایي رقم دی. او دوه پوښتنه څخه وکړو چې نه خوراک لري که یا پیغام مشکل نه دا لري. وروره موږ د دې پوښتنې د مخه یو چارياکشان وخوړله. دا غیر اصلي کار دی. پوښتنه کوي خواږه هم دي، داسې نمکین هم دي، لږ ډېر ښایسته شی دي. ما خپله نه ولیدلې. دا لږ تازه راغلي دي که څنګه خلیل جانه؟ او دا تازه جیم مخکې ما نه ولیدلې کندهار کې تېر کال نه وه لکه چې یا تېر کال هم وه، ښه. سږ کال هم دا دي ستا. نو داسې یو کال دوه کېږي چې دا راغلي چې دا نور کله نه وه. او خلک وایي چې وچه میوه خوري هغه ماشاءالله ښه صورتمن کېږي لکه ته داسې ښه سره برابر یې. خلیل جان راته وایي سمین صاحب چې دغه نورو جوزو قیمت څو دی؟ زموږ شناخته جوز چې هغه کومه جي هغه خو به نو دغه جي ښه دا سپین کړي دي. دا سپین کړي زموږ خپل وطني ښه، جاوز ښه. دی او دا نور د برازیل. جي خوند مو ګورم اوه تا خو نو اوس اجازه راکړه کوم خوند که ته یې پروا نه کوي. خلیل جان دغه جوزو قیمت څو دی؟ دا هم ښه جوز دی دا وطني. او خو ښه جوز دی. دې جوزو قیمت 1500 افغانۍ دی. وطني جوز. داسې دی. او دا نور چې دا خارجي دا برازیلي جاوز چې بیجي دا بیا په 1500 افغانۍ. دا به 1500 اچا دغه سپین کړي دي که یا د پوستوک؟ په 1500 افغانۍ. او دا د پوستوک سره دغه جوز لیدونکو 500 افغانۍ تر ټوله ښار دلته ارزانه دي. زه چې په خبر یم په 500 افغانۍ 500 افغانۍ تر ټوله ښار دلته ارزانه دي. دا یوه خو به یې سرک صاحب ښه. ته دلته په دې سر کې پسته پرته ده سرک صاحب. دغه پسته به لیدونکو ته ښکاره کړو. د دغه سره څخه بیا راښکاره کړو. راځه خلیل جانه. او دا پسکې دلته څو رقمه 4 خانې پرتې دي. 4 رقمه 4 سره رقم به لیدونکو ته ښکاره کړو. 2 خانې دلته دي. دا هم بیا د دغه څه جلا دي. دا جالبوالی دي. ښه نور رقمونه پکښې دي. دغه اوس دلته څو رقمه ده خلیل جانه؟ دلته خدا دې اوس شپږ اووه رقمه پستې پرتې دي. دغه یو په یو یې راته تشریح کړه کم ځای پستې دي، قیمتونه یې څنګه دي؟ والا خو نو دغه چې دي دا ایراني پستې دي 900 افغانۍ قیمت دی. ښه. دا نور دلې دا وطني پستې دي دغه بریان سوي دي په مالګه کې په 900 افغانۍ 100 افغانۍ داسې قیمتونه دي. دغسې دا لیمبوي پسته ده. دا بیا د په لیمبو په اوبو کې دغه کېږي بریان کېږي. نو د دې قیمت هم 900 افغانۍ دي. او لاندې چې دي هغې بیا څه په قیمت سره ارزانه دي په 600 افغانۍ دي. دا په 600 ده؟ دا مناقضه سیمه ده. او دا چې بیا د بادغیسي پسته ده. ښه دغه د بادغیس د فستلیق پسته دغه ده. هغه دغه کوچني نازک موږ تېر کال تللي وو بادغیس ته. بس نو هغه وخت پستې موسم نه و. سرک صاحب پسته خلاص کړې وه. ډېره ښایسته پسته ده خو په قیمت ته په یو موټ کې سره واخله خلیل جان کې لیدونکو ته نږدې څخه ښکاره کړو. دا لیدونکو زموږ داسې د بادغیس ولایت پسته ده. نو خوند به وګورو. خوند یې وګورې بیا هم د دې هم خوند نه مې دي. نه دې پرېږدم چې هر ځای لاسه د دې خوند هم بد نه دي. او یو شی ما سره پوښتنه پیدا کېږي زمین صاحب ښه دا پسته خو داسې بنده کرل کېږي د خولې نه یې خلاصي. ښه دا دوکانداران بیچارهګان دا هرې پسکې ته ولاړ یې پلای په چکش ماتوي بیا لږ دغسې سره کش کړي دغه نه چې دغه اندازې ته چې راورسېده بلا یې پرېږدي. ښه دا دوی داسې دا کوي ډېر په ستړي دي بیچارهګان. دا دغسې یې څنګه خلیل جانه دا سرک صاحب وایي دا پسته تاسې خپله وایي داسې خولې وخلاصوئ. خولې سره وخلاص نه دغه کوم خو دا خلک یې خامخا د هغو سره رانیسي څه داسې ستا مزلو سره څه چې هم داسې جوړوي سرک صاحب. دا هره پسته نه ده. دا ما چې اورېدلي دي سمین صاحب دا وایي په سوټیان وایي دغسې کې
دا ښه اورېدلې چې ستا کور ده دا ښه پسته ده خو دا سپینولو دپاره یې ډېره اسانه کړې ده دلته مو په پیکو کې د خلیل جان سرک صاحب بیا هغه خلک به وایي چې ورور ته ولید یو د بل خبرې سره کته کوي نو زه به ستا خبرې نه در کته کوم مهرباني دغه پسته چې په پیکو کې ایښې ده دغه څو کیلو پکښې بسته دي دا چې دا یو کیلو یو کیلو ده دغه اوس دغه ما چې کیمره ورته نیولې ده دغه خانې یو کیلو قیمت په څو دی دغه بریان دغه پسته به وه دا به یې په 900 افغانۍ په 900 افغانۍ باندې دا پسته ده نو دا چې ماشاءالله دا طرف ټوله پستې دي ولا ګډه پستې بیا پس بادام دلته یو بله کم پسته هم معلومېږي سرک صاحب دا بیا ولې په جلا خلطو کې پې کړې دا چې دا چې اصلي په دغه رقم پیکو کې راځي ځکه پستې ته چې هوا ورسي بیا دا څه خرابېږي سره یا ژر دغه کېږي دې ته هوا نه ګرد کلکه دغه معنا مکمله بسته سوي دغه پسته ده دا مو د کڅوړې څخه بیا راکښلې ده دا مو د کڅوړې څخه دا خو نو لیدونکو را سره ولیدله او سرک صاحب دلته ښایسته کاغذي بادام پراته دي بادامونه به نو دوی نور رقمونه هم لري خو دا ډېر جالب تاسې فکر کوم دا هم د افغانستان دی دا د افغانستان بادام چې دغه بیا ګر سره د موسسې د دغه موسس کوم دغه پر ولسوالۍ په نامه دی زابل کې ده بادام جو ښه دا و دغه مرتباني بادام او دغه بادام لږ سره یو رقم دي که څنګه او دغه یو شوالی دا دی داسې ښه سپک دي د دې بادام یو کیلو دغه نه راځي دغه کاغذي په دغه خاطر ته وایي سپک دي یو کیلو به دغه نه زوم راځي د دغه بادام قیمت پوښتنه به ځنیو کو دغه په څو دي دا کاغذي بادام دا کاغذي بادام چې دا په 900 افغانۍ من کې چاریا کیلو اوسې زاریان چې من سره اوس ورته ویل چې دوه منو قراوته ګرد شهر ان شاء الله ارزانه دسه د نرخونو لیدونکو د دې نرخونه مو پر دغه جوز باندې باید تاسو د کړی چې په بازار کې 700 افغانۍ کې مراتان چې خلکو ته ورکی زه خبره یم پسته چې بولي هغه کم ده خلیل جان ایراتی دغه ایراتی دغه ځینې په بدغیسي دغه بدغیس او ایراتی پسته دغه یو ده دغه هم دغه د دې قیمت څول څو دی د دې قیمت نو دا نو درانور په خوند کې مشه د بالا ده او قیمت یو ستر هغه بالا دی په 900 افغانۍ دغه به په څو ده بل وطني پسته ده او ډیر ګران ښه ماشاءالله قیمتونه رشام سمین صاحب ډیر مناسب قیمتونه دي دا تاول دغه دی دا غټ چې شي موږ ته ویل پښنیوالي کې دا ارغوند وروره سنگین دي ارغوند دي چې دا ګوبا ویږي خلیل جان وای دا ګوبا دا چې خلیل جان دا چې دا کلی والا جواز ورته وایي څنګه کلی ور سره ورکی که څنګه دي په کلی خلاصيږي او ما چې د نیم چې دی ایرانیانو دا ورته وایي خوندود ورته وایي خوندود او تراوه دا موړه دا ته دې سره خپل کلیان ور سره دي دونکو ته دا خلاص کړه صاحب دا یا غشنی او سر لري اوهو نیم د تور کنیم بزو خرم یا دغه یو دنه ډیر اسراف نه کو او دا شي دی کلی والا جوز دا رقم خوش دا کلیان جوړون کوم سلاسه دا کلی ته شاشه پکم دا به بیرته نور دی جوړه دا به تور چې دا دغه کلیان دي دوه جوز د پاره جوړی کړی دي دا به زوم در دغه جوز د کلی ګرانی عجیب درنی دي او دغه خالي سره ټول کې ډیر پیسې کیږي شدا خو نو هغه جوز په سره کسب دا خو دغه نیوی جوز و چې کیلو په 900 افغانۍ خلطو کې چې سره یشته دا به خپل مواد چې خراب نشي ششه دا ویني خلطو کې کښین خلطو کې مواد سره یشته او دغه جوز هم نو ولید دا خو زموږ وطني جوز وای خلیل جان هغه وطني جوز راوځو ډیر قیمت ترې نشي ته بور واړو ترک صاحب شه کاجو خو نو ګران په وچه مېوه کې تر ټولو ګران شي چی هغه نه دغه کاجو تر ټولو ګران دی په وچه مېوه کې سرک صاحب ستا چی خوښ دي زما وچه مېوه ګرده د الله پاک نعمتونه دي زما ټوله خوښ دي خو کاجو ډیر ښه دغه کاجو خلیل دغه ونه خالي په 3 افغانۍ دي دغه تر دې یو څه رنګ بل کم دي دا بیا داسې سور ولې دی دا چې دې ته هندۍ کاجو وایي تک سپینې وچ کلکې او ځینې لږ میده کېږي نو په خوند کې هم ډېر اعلی ترینه شی دي او دا چې بیا دي دا بیا ویچنامۍ دي د دې رنګ بیا دغه یو څه داسې ژړبخونه رقم دی یا داسې لندبل رقم او هغه چې بیا دي دا بیا دغه ویچنامۍ بریان کړي دي یعنې په مالګو په غوړو کې بریان کړي ځینې هغه خوښوي د دې خوند به وګوره ته له شاته وګوره خوند وګوره څنګه دي نامې عجبه کیمرامین یم سانا ورته شاته کوم کاجو خو دغه دی کاجو خو څه شي دی ډېر دغه بریان کاجو ډېر ښه خوند وکي
او هغه به په دې کې بریان سوي دی او دا غندې کاجو چې به دي دا به موږ خپل د دوبۍ څخه خپل پانا په کاټن باس راوړي دي په داکترو کوم دکاندارانو دې ته مر کړی نو دا یو کیلو قیمت څو دی خلیل جان د دې یو کیلو قیمت ان شاء الله درګرد اشار ارزانه دي ځکه موږ په دغه خرڅو عمده ډول خرڅو چې موږ خپل راغوښتي دي په 670 افغاني آینده کاجو دي ډیر ښه کیلو خلک په 1.5 اله تر 300 پورې په دونو کې مګر موږ د 670 ماته نو په ټولو شان کې د وش نرخ معلومه هغه په بازار کې مراتن په دغه نرخ اوس د دې ماته نرخ معلوم شي درشه ارزانه دا 670 دي دا په څو دي دا په 6.5 افغاني دي او دا په 630 افغاني دا دونه بریان کړی دي زما چې په کښل دي بیا هم درغه ارزانه دي خو هغه چې بیا دي چې بریان سي او مالګه دغه سي بره بیا لږ وزن اضافه کیږي او تا د کاجو یادونه کوله چې دا د ټولو ګران شي دغه دی دونکو جلغوزي ګران شي دغه دی دا زونی دی یار زونی نه دی دا ورور ګردی زونی دا خورا ګران دا سره چې ماما غواګی دی دا خورا ګران دی زه فکر کوم په وچه مې کې ټولو جلغوزي ګران دي ان شاء الله د ټولو نو چې ما ته ویل تا ولي ویل چې دا زما زړه د پاره دی ویل چې کاجو ګران دی کاجو به چې دی هغه ډیر معنا کوت او بالکل جلغوزي دغه دوه رقم یو رقم چې کیا جلا دي یا دا څه فرق سره کوي شه دغه جلغوزي په سوجي کیلو دا جلغوزي چې دا په 1500 افغاني دي په 1400 چې په بازار کې خلک په 300 په 900 کوي شه او دغه چې بیجی دا به درغه سال واشه دي په 300 افغاني چې په بازار کې خلک په 200 په 2.5 په 300 دا نو اوس زموږ هغه ورونه چې په بهر کې دي هغه خو دلته مثلا د جزا افغانستان میوه تقریبا په نور ایوادو کې ډیر کم ده نو بیا څه څوک میسج ته کې شیر واسي بیا وراسته وکنه او در شه بس نو لیدون کوم وچه میوه په کارو د خیر سره جلغوزي بیا دغه جسمین صاحب دا بیا زموږ جلغوزي بیا دا ډیر بهترین شی دی دا د مسکینانو دا بیا زموږ جلغوزي دی بس دا خو نو د دې قیمت په پښتنه نه کوو ځکه چې دا ډیر ګران دي دا د خلکو درواس وته دی را بس دغه شانو ته دا چې غنی جان دغه تاسو نو ټول ماشاءالله خلیل جان بزته ته وایم وای دا سني چې د غنی صاحب د دې ټول فامیلی تخلص شوم دی او غنی دی نو ټول د بنه وایم ځکه به ټول راته ګوري شاتل نورم ناس دا چې تاول دا چې دا توري دي یا تورانی دي ششه مزاري دي ځکه دا د مابینز دا نو خاشه او دا شی نه لري تک توري دي ششه د دغه کیلو په څو دی د دې کیلو په 280 افغاني دی په 280 افغاني په 300 ډیر شه او لاندې دا به سره څه فرق ته ورول وی ولا خو نه اوس دی خاطر را لسی دا کشمش د کم ځای کشمش چې خلیل جان دا نو د زموږ ته و کندهار دی په جوای کشمش ول میرستر صاحب و دا شی ما د ندار اوریدل اوس خلیل وای چې دا بیا نه دا نه او خاشه و دغه راځي دا چې دی مزاری ورته وای د مزار دا مابیس کې دانه منه نه دا وی چاینه لري پس چې شو خوندور لږم خوندي او دا دغه پچم په ډاکټري یاز وینیو د جې د پاروم ډیره ګټور شي دا شي دی دا نو بس شدي دا به زما یو انډیوالي هغه به د خیر سره ورته وایم وای د وین د پاره شي هغه وینې څه کم ده دا وینې ډیر یا و او د وینې بس د خیر سره بار بیا څور واسطو دا نو بیا بریان سی وی بادام دا هغه مصب بادام جی بریان سی وی جی ډیر خوندور شي دي تاسو خوند ګورئ د جه خوند به مو ګورو سمین صاحب چې ما خوند ګورو زه په نو خورکې بل خپل ویډیو کوم ما ته خودونه سره نه د سپین کم او دا جبه غټ بادام جی عجبه غټ بادام سمین صاحب ما زه خورا دا هغه د اترو د دکان پر کمه د غم نست چې بیا نو بیا چې سړی خوري چې دا خوندور نور نو بیا نور شانس ده شه را بس نو خود ته دلته خو لیدونکو بیل ډولونه شانس ده خو کاجوګان چې دا خو ټول ویل مازدی خلطو ته و دغه سبي خلیل دار په خلطو کې په کړی او دلته مشه شاسته سندلان یشي د خلیل جان او دا چې دا شرپیرا ده چې شي شرپیرا ده یعنی سندال دی او سندال دی په سندال کې به جلا پسندال کې کې پیشنی شي نو مې پیشنی دی او دا شرپیرا مغز شانو په ګټ سی وی شرپیرا د لیدونکو بالا سندال مورته وایس او دا نو شاسته زونی دی دا نه خو چې دا څو ډول خو پراته دي نه خو چې درې رقم استا څلور رقم ویلا یو دا کنداري چې په 130 افغاني چې ډیر صفه شي د کلاک دا دلې بریان کې جواب او دا چې دا پاکستاني ورته وای په کاټن کې چې راځي دا په 1.5 افغاني دا تور پوسټه کې چې لري دا لاندې چې به دا انجن خوجم یعنی د هندستان د جې توخه مدادي
هغه په چې جی په 120 افغانۍ جی ښه او لاندې چې بیا چې دا بیا ډېر غټ غټ نه خوځي ترکي نه خوځي په 250 افغانۍ د دې قیمت نو څه ګران دی خو دا غس ښایسته نه خوځي بریان سیوی او خلک څرک صاحب او خلیل جان وایي چې کاناډایي نه خود ډېر غټ چې خو ورور هغه حبوبات کې هغه ښه خو کاناډایي نه خود څنګه چې هغه غټ نه جاوه تر ټولو غټ چې دی وایي دا ترکي نه خود تر ټولو غټ چې دا ټول سره منې هغه د حبوباتو نه خوځي ګوره هغه 3 ساعته چې خشته کړي او یاره ما شول دا ما غره کم شان ځان خیر پر صورت باندې شنو دا خو نه خود بادام خو نو کتل جاوه کدا به جلا ډول دي بادام نو دا یو څه جلا ډول نه جاو دا بیا مغز دی ښه دا غشه دي زما د پاره دا کاشو کتار نه جوړي سرک صاحب د لاس می جن کې ژر در خورګیم نه جوړي ژر خور کې مې ودانی کې خلک ورته ډول چې شپاسانه سره خلک وکړي او هغه چې به خلک هغه وای چې میلمانه ژر ما کول مرته اکلک بادام را کړی په چکش ما کیږي از ما استاد پاره غشي نو د لوی اختر د پاره مون بیا کار راته کیه او نو درغه وخت ماته ولا يم نسو هغه کلک بادام بیا مرته په چکش ما کیږي یا به مجبور یا ونګستا ورته یږدو بس نو سرک صاحب بس د خیر سره دا غنی د لوی ویم د وچې میوې لوی مرکز دی د خیر سره نور شان بم جدون کرا سره ګوري دغه طرف ته راغلی پلیج سرک صاحب په دا طرف کې پلیج خوشی جه پلیج شي چې ما یو بل ډیر جالب شی ولیدی سمین چې څه څه چرسم دا بیا بل کم بادام دي دا ته نو دا بیا بل کم دي دا ما ته ډیر خوند په جیرا کې چې ډیر غټ غټ دي ډیر غټ دي او دا مغز یم ګور داسې ته یار ځان درجه کانچ ما ته وځو ان شاء الله برابر دې شي کې بوزا و د اختر کار لاره ته کی دا بیا څر کم بادام دي خلیل جان دا ډیر غټ دي دا بیا دا هغه څه یو څه جلا جاغه مستن ازک بادام د جې پوسټ کې یو څه کلک دي ښه دا بیا جلا بادام خوند د جدا سم دي کده هغه دا سم یا خوند کو د موسیقي د په نام دی منه دا بیا ډیر ښه دا دوه کټګوري والا دا بیا په قیمت کې درغه ګران دي کارزان یا درغه سارزان شو زام غټ بادام هم جوړ درغه ارزان هم دي نو دغه دي خوند بیا هغه ذائقه نه دلکه شو پلی په تبراس پلی کیلو په سودی پلی کیلو چې دی په 130 افغانۍ ښه بریان سیوی په مال او دا ایراتی الواده سوهن دا ایراتی الواده بل ښه یلم پراته دی یلم ډیر خوندور دا یو کیلو دی کنیم کیلو دی دا چې دی دا مکل یو کیلو راځي ښه یو کیلو دی و دا یو کیلو دی یلګه څه سبه ولاړ سوله ډیر تازه دا کاناډایي نه خو دی دا ولغه دغه دی دا نه خود نه جوړوره دا به کاوی نه خود دا کاناډایي نه خو دی وروره دا غجاغه په وبکچی شور کې مطلب هغه ته سوي دی ښه دا کاناډایي دی دا دغه چې کاوی نه خود دی ما خیال دا است خارج د جې دغه ښه دغه کیلو در معلوم دي په سودی خلیجان د جې کیلو په 190 افغانۍ ښه دا شان خو نو وکتل وچ توت خو نو بیا ډیر ښه شي توت څو په خیر توت دا نه په یا په دوی کې نه په سرلی کې په خیر توت په دوی کې کار خلاص و چې شل ورځې نه یو میاش وروسته توت بالا پر دغه کې هغه پنځنی سه هغه وروسته نو د خیر سره بیا دغه کېږي په خیر ښه دا وچ توت $2 پراته دي یو دغه جړ دی او یو هغه تور دی دغه چې د کابلیجی معنا یې ماشین درجه وتلی جی ښه نیک صفاجو دا شي نه لري ښه کیلو په څو دی دا چې دا په 210 افغانۍ دا په 210 افغانۍ ابدالانی تورانه هغه په 130 افغانۍ دی هغه له 100 تور دا شان بخښي کیږي دا په 130 دی یو په 210 افغانۍ دی و ښه دا نه خود خو نو وکتل دا چې شي قوی نه خود باوه او دلته خو نوم دا هغه چې شان یشته د زر کې هغه کې چشته جاوز و دا مولار ځانه دي شان مو ټولر ځانه دي تر نور بس نو لیدون کې راځي خیر سره سره سودای وکي مجاک هغه خو دا جسته خلک څوې د مجاک هغه خلک نکشنیان وای شاین یو دا نوم اصلي خو موږ تاسو ګرځي مجاک هغه ته وای لیدون شایسته د مجاک هغه یا د دې خوند ډیر خوندور دی خوند تراس نه کې وخره مجاک هغه وخره دا ویډیو نه و جوړ کړی د دې خوند ما وکړي بس ته ونی څه مجاک هغه دا خلک د غذا څخه ورسته د دې لپاره چې خپل خوند سمسیا و دغه لپاره خوري دا شایسته د مجاک هغه سپه د دې کیلو په سودی د دې کیلو په 130 افغانۍ ښه دا چې دا نو بالا کوي دغه چاکلیټ بل دلته چې پراته دي داس نه ولاده شي چې نیمه ښکار کړی دي دا غانچه کې بادام دا چې دا د مندي کې مغز دی دا زردالو مندي شدا ما چې بادام دی یاره دا زردالو منده کده مندي کې جی بیا بریان سی وی جپس
دا ستا په یاد دي سمین صاحب ما او تا نن د دغه مندوق په اړه باندې ډېرې خبرې سره وکړلې ستا په یاد دي واه مال دغه مندق چې دي دا ماته قیمت نه وره معلومه ده ځان وویله چې دا در بادامو کېدای شي ارزانه وي ښه ښه خلیل جانه دا در بادامو ارزانه دي د بادامو در مغز و دا در هغه ډېر ارزانه دي ما دا کیلو په څو دی د دې کیلو په 220 افغانۍ په 220 افغانۍ بریان سوي نه هغه هم ستا چې په خپله ذایقه کې دغه چې لا لږ بریان سوي دي دا تا کیلو په څو دی په 210 افغانۍ نو دا خو دغه بیا ډېر ارزانه دي در بادامو و در بادام ارزانه شوله څرک صاحب دا خو نو بیرته هغه مغز شوه دا خو ما هغه شیان ولیدله چې ګران شیان دي اوس په هغه د مسکینانو میوه ته راسو څرک صاحب نه یم موږ ته چې په اختر کې کور ته وړو هغه متوسط خلک چې وړي نه هغه ژړې ماچي دي و چپس دي و داسې یو بل چیز دي زوڼې دي و نخود دي و دې شیان ته به راسو مایان چې د مایانو غوږونه دي که چیش دي ولاکه د هغو شیان ته به راسو یو شی ډېر عجیبه دی ښه دا مایان چې ته بولې دا اصلا پاپړ دي په دخترو کې موږ باندې په میوه خرڅي دونه کڅوړه وروره په 50 په 40 افغانۍ ولې داسې کوي دا پاپړ دي ته راځه چې هغه لیدونکو ښکاره کړو خو هغه د مخې ته چاکلیټان پراته دي دا به موږ ښکاره کړو راځئ چې هغې خواته ورسو اول به چاکلیټ وګورو دی داسې ناست دي ماشاءالله څنګه یې شکر الحمدلله ته څنګه و دی در تا کشر دی و دی در ما کشر لیدونکو باور به م نسي راته ته هغه خواته واوړه دا چې د خپل شوري دی ماشاءالله ته ولاړ سه جمیل خان وبخښه لیدونکو دې ته خدای پاک اوږ ژوند ورکړي خدای جل نظر وساتي ماشاءالله ښه ښکلي ځوانان دي خو نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې څوک مشر دی څوک کشر دی او هدایت به بیا در تا مشر یې هغه بیا در پورته ځوان باندې هغه بیا در ټول کشر پسې معلومېږي نو ماشاءالله په دې دوه کې دغه جمیل جان جمیل غني تر ده کشر دی څو کاله در باندې کشر دی یو 2 کاله پر ده کشر دی زړه ته زما نه لوېږي اوس دا لکه داسې دي دوستانو لکه څرک صاحب چې در ما ځان کشر بولي بیا وچې میوې ډېر خوري بس نو خدای دې نور هم آباد لري بس خدای دغسې په صورت همیشه تندرسته لره راځه چې دغه طرف ته دغه چاکلیټ څرک صاحب لیدونکو ته ښکاره کړو ته راسه څرک صاحب ته وایي لاس لرې هغې کېږي دغه چې دي هغه زموږ داسې چاکلیټ وروره که دا خواږه و تروشه هو دا کې 10 رقمه رنګونه و 10 رقمه ذایقه ده که 2 رقمه و 2 رقمه ذایقه ده دا ډېر ښه شی دي ډېر ښایسته دي بالکل خوندور دي د دې ټولو ذایقه هم دغه څرک صاحب چې په لاس کې دغه چاکلیټ کیلو په څو دی خلیل جان د دې کیلو په 160 افغانۍ په 160 افغانۍ او دغه تروه چاکلیټ په دې کې د دې کیلو بیا په 120 افغانۍ دي دا بیا په مابینځ کې جوار جمبو مسته دا د دې اوس خاطره تاته وایم دا به لیدونکو ته ودرېږه دا کیمره دوره واړو اج به موږ پکې شیوالي خولې ته واچوئ در به مو زبېښي باره په دا مابینځ کې سری پیدا سو هغه تروه شیان هم هغه جوار جمبو به مې خولې ته راغلل اوس به مې هغه خاطره یې پلار یا تکرار کړم نو ښه تروه چاکلیټ دي ښایسته چاکلیټ د دې کیلو تل په څو دي خلیل جانه کیلو په 120 افغانۍ او دا مینو چاکلیټ څرک صاحب دا نو ونې چې ستا د کوچنیوالي دي دا زه وایم چې دا به هغه اصلي مینو چاکلیټ لکه هغه څو کلونه مخکې چې وه هغه مینو چاکلیټ ایراني چې خوندوره د دې خوند ما وکړی د مخستس په کور کې به چای پرې وخوړي هغه شی دي او ښه چاکلیټ نو بیا دغه دي چې هم ارزانه دي او مې ذایقه ډېره ښه ده د دې خوند هم ډېر ښه دی دا کلک چې دا ایدې دی اوه دا پلمیټي چاکلیټ پلمیټي چاکلیټ چې د هوایي ده کیلو په څو دی د دې دا په 1.5 افغانۍ د دې کیلو په 1.5 د دې کیلو په 1.5 سل او دغه بیا په څو دی دا هم په 1.5 افغانۍ دا په 1.5 چاکلیټ او دغه ښه چاکلیټ چې څرک صاحب دا زما او ستا دپاره په دې فایده مند دي چې کوچني دي دا 2 په افغانۍ دي کوچني چاکلیټ دي ډېر ذایقه ښه خوندوره ده څو په افغانۍ دي دا 3-4 په افغانۍ راځي یا دکاندار د څلور خامخا په کیلو کې 300 دانې خو نو راځي نو 2 په افغانۍ کېږي بره مور ته کښېنه ځینې راولاړ ذایقه خوندوره ځینې ما 4 په پلاخ خولې کوچني چاکلیټ و سره هم پراته و څرک صاحب هغه بیا کوچني مې نیولې دغه دا مچمچي والا اصل والا ښه ښه دا هم ډېر پخواني چاکلیټ دي څرک صاحب و دا هم پخواني دي بالکل دا هم ښه ښایسته پخواني او دا دا بیا ډېر پخواني دي دا بیا شیدو والا چاکلیټ شي خو دا که هغه ذایقه والا پیدا شي چې هغه اول وه دا خو ډېر ښه ذایقه وګوره لاندې راپورته کړه څرک صاحب دا غوا والا چاکلیټ غوا والا دا دواړه اوس هغه سره ودې ذایقه نه پکښې پاته زه د غوا رقم غوا لیدونکو ته ښکاره کړم لیدونکو دغه د غوا دا بیا ویني؟ دغه دي دا زموږ د کشرتوب چاکلیټ اصلا دغه دی. میلک لایف معنا د شیدو ژوند په بل خوا لیکل دي بلای دغه دا په شیشه لیکلي زه بیا د پښتو خط بیا نه دی پښتو نه دی دا خو نو دا خو دا اسفله دلته چې پراته دي
دا نو چې جی حاجي عبدالله چاکلیټ ورته وایي پشمک رقم دی ښه ښه هغه سړی چې وایي خطایي کلچه خورم هغه رقم هغه رقم او د دې یو خوبي دا ده چې خولې ته یې واچي په چای غوړپ پسې وکړې واقعي چای دې نه دي خوړي ښه او دلته دغه ته چی وایي دغه دا چې جی لیوړی ده لیوړی جی ته وایي او دا نوي ماډل هغه ما چې لیدلي وي هغه بله کمې سپین رقم یې دی بیا چې په سنجو چوکدي کې سره دا ښه شی دی نو د دغه لیوړی کیلو په څو دی جی لیوړی کیلو په 190 افغانۍ په 190 افغانۍ دا خو پنجه والا چاکلیټ ته و دا په څو دی پنجه والا چاکلیټ چې او روسي چاکلیټ ته وایي ښه ښه دا نو په 3.5 افغانۍ په 315 نو چاکلیټان دلته نور هم شته خو دلته ما یو بل شی ولیک شته څرک صاحب ته یو خلطه ځینې راپورته کړه دا کشتیا سم و تر واوړه پخواني چاکلیټ یو هغه هم راواخه یو د سپین مصري هم راواخه سپین مصري هغه به بیا وروسته دغه ښه چاکلیټ چې دا ډېر هغه اصلي غوا والا دا ډېر ښه چاکلیټ دا غوا والا چاکلیټ چې د دې ذایقه ډېره ښه دا د لیدونکو او هغه کسان چې په خارج کې دي دا چاکلیټ په یاد یې واخه د عمر چې در 40 کاله اوښتی دي خصوصا د هغو زه خو یم د 12 کالو وروره زما عمر ولې پر دا نږدې تا کشته یادوله کشته په څو ده کیلو شته چې ده په 180 افغانۍ کیلو په 180 افغانۍ کشته کیلو او هغه چې کشته ښه بالکل دا خو یو څه دغه ده نو دا شان ماته مصري راواخه سرک صاحب دا سپین سراونه ډېر خوښ دي مصري زما نه به خلا پاک شور سره وکړي دغونه ډېر بیا خوړله ډېرې مصري خوړه چې مړه سوه یا ته دا سر خلاص کړه خلیل جانه چې سم مې لیدونکو نږدې ښکاره کړو دا مصري دغه لیدونکو الماس سره داسې الماس مو لیدلی لیدونکو دا دی په غني د وچې میوې مرکز کې الماس وګورئ ښه ښایسته ښایسته دغه مصري خوړه چې خوراکۍ مړه سوه یا د دې څخه نه ده مړه سوې د ډېر عمر والا پاک شور سره وکړي ښه دا خو نو دا شان سوه دا د دلته ښه جالبه مېوه دانې پرته ده مګر دغه کړی مو ده څه کار یې کړی دی کار پر کړی چې کار نه پر کړی ما کار پر کوي ښه نور غزان اله دلته افجوش پرې چې دا څه شی افجوش دی و دا و ابجوش دا هم ډېر ښه شی دی دا ډېر ښه شی دی ډېر ښه شی دی او جوش کیلو په څو دی کیلو چې جی دا ډېر خوندور شی دی په 400 افغانۍ په 400 افغانۍ دغه یو کیلو دی و یو کیلو ماشاءالله ښه شی دا به د افغانستان یا و و ښه دې طرف ته خو نو لیدونکو ټول هغه میوې پرې چې دي بادام مزرونه دا شان خو دغه شان چې ما وویل دا چاکلیټ په خوله کې دې خبرې به مې څه ایستو دورې کېږي زه کتاب ته نږدې څه نه کړي دا هغه زموږ داسې د کورو میوه چې ده هغه دغه ده هغه دغه ده دا چې په سکولا بیا یو ښه خوندور شی ښه. دا په څو دی د دې قیمت څو دی د جې کیلو په 180 افغانۍ دی دغه یو کیلو دی دا نیم کیلو دی ښه نیم کیلو دی نو دا معنی اتیا افغانۍ دی و نه نه یو کیلو نیم کیلو راغلی دی دا خو یو کیلو یې بره په 300 ښه نه نیم کیلو په 180 افغانۍ و دا سور هم راغستی و دا ماستریف دی دا د دې جوړېږي که پاکستاني دا دی د دې جوړیږي ډېر ښه او چې دغه جوړېږي. ډېر ښه چې دی مکو ده. ډېرې چې باب دی هغه نو دا پنجواله نمکو نه ده دا پنجواله نه دی دا ورور وسه دا اوس خو دا خو یو کیلو ده دا یو کیلو ده. 100 افغانۍ او دا خو نو دا نورې ماچې دي هغه ژړې ماچې دي دا غنم دي و دا خو نه زموږ داسې بس دغه شان چې سرک صاحب راسه ان شاء الله مشکل ښه ډېر پیدا کېږي څونه چې خورې موږ خوانه بدو او دا پاپړ ما ویل ما دا پاپړ دي اصلا د اختر په شپو کې کڅوړو ته واچي دا په څو دی خلیل جانه او چې مې واخه دا چې دی دا نو ارزانه په 80 افغانۍ په 80 افغانۍ نه دی په 15 افغانۍ ښه لسۍ نور هم ارزانه دي زه چې په خبرم زه چې په 80 افغانۍ وه دا دلته 10 افغانۍ نور ارزانه ده نو دا دلته نور هم دا به شي دا پاتو دا نو کتلی دا نو د زړونو مغز دی ډېر خوندور اوه دا د سپینو زړونو مغز دی و دا د ما په خوله کې چاکلیټ دی څه په وکړم ما خو زما خو میوه په مخ چاکلیټ مختلف غورځولې دي ته ونیسه چې وخوره خوند یې ورته وایه بره خوند یې دا پر دونه نه کې نه معلومېږي وروره ښه نو دا ګرد وخورم بیا خوند نه معلومېږي بس نو د ګرده به تا ته دا خوند نه سره بره به پلانټه ورکړو دی یو ګرده وخوري د دې کیلو په څو دی خلیل جان د جې کیلو چې دی په 3.5 افغانۍ په 3.5 افغانۍ خلیل جان زه یو چا ته ګفټ ورکوم هغه شان کوم دی ګفټونه خو نو موږ اوس د اختر اوس د اختر شپې دی و چې به هغه وخت هم راوړله خو ځینې ځینې لاسته دا وارثته دا کوچنۍ دغه راواخله ته دا ګفټونه راکړه یو یې دا رقم دی ښه هغه پکښې راځي او یو یې دا بل دا که څوک د میوې وغواړي بیا میوې څنګه ورډکوي مثلا بادام پسته هغه شان بیا لري او چې د بادام یې ډکي هغه بیا هلته لاندې غټ دغه سته ښه. میوهدانې په رقم هغه دغه کېږي دا ګفټونه دي و دا په دې کې به چی او چې اوس دې کې نو کاوي او دا شان شان
واخه څرک صاحب دغه ما د خوا ته ګفت دی بله دغه شی مې غوښتي میوار لویږي دغه شی ما غوښتي دا وینې دا چې یو چاته ګفت یې دا بیا د میوداني ښه ښایسته ورته ډاکه که بالا د خیره سره ورسره پټوچ که بالا ورته دا ستا ګفت لیکلی دي نو دا هم د دې چې د میودانۍ نه ډکې په څو دی دا چې میوداني نه ډکې دغه څه په 3,500 رانیولې ده په کابل کې دا ته څه کوي چې دغسې نه ډکې خو دا یوازې دغه شی به 3,500 دی مطلب مې دا دی چې که ډک وو او ګران خلک بیا خوانه به او دا نو بیا روښانه دی و ښه ښه سخیرن سوي دي بس نو خامخا نو اوس اختر شپې دي اوس ګفټونه نشته اوس خو اختر دي خلک کورو ته دغه ګفت میوه په څو وړي دی خلیل جان ودرېږه دا چې ګراکان ډېر سودا وشي وکړي دا دغسې بس موږ ورسره ورکوو دا چې دا زموږ ته جواز دی لیدونکو وطني جواز دی هغه هلته خو ته سپین کړی ویل دلته دا دی انا کم د یو چا سره مردکي پکوي مردکي نه والوشتنګي پکوي نو دغه جسته او یو شی لا پاته دی هغه به موږ ورسره صاحب برابر د خیر سره پروګرام خلاص کو پتوان کې شنبه خډیر دی خو دا یو شی چې لازمه په زړه کې دی هغه دغه ډبرې دي ته دا ډبرې راته راواخه دا سمندر په غاړه کې کراچۍ ته تللی کراچۍ کې خو نه دی اوس مې چمن لا نه دی لیدلی ورور دغه ته خو نو چې تللی کاناډا ته هغه کاناډا کې لاسته و هغه دغه دي دوی راوړي دي و هلته مو چې دا هغه درغنده ورو ته خو نو چې تللی خو هغه ته دغه رقم ډبرې پرچی دلته دا رقم هغه مایان ته چې بیا ورچی دا مایان ته ورچی و دا دی مې و نو سیدی نو دا خو مایان ته ورچ بیږي او چنیان هم خوري دا بیا کاویږي دا کوي دی د دې سر خو نو پیک دی و یا نو زه نه خورم دا خو کېرو د برکه میږي دا خو کمیږي دا خو بیا نه خورو دا نو بیا ډبرې نه کاوي بولي دا خو را شخوان کوي په جنوار وشتنګي شخوان کې سرک صدا چې یو نه پر د سر بیا دغه دی ار یو وشتي بلا هغه ځای دا بیا په دوبي کې بیا سره شه په دوبي کې بیا راسي پروانه کې نو دا خو ډبرې سولې بل شپاته چې نه مې لیدلې سندال خو نو ولې د خیر سره یا و غشي راښکارا کا دا توتي زمینی تر تو چې زمینی راښکارا کا ته اجازه به درک یا خبره تر یو ځای کې ورسو ګراکان پکښ راوړل ګراکان جی دا توتي زمینی جه شه دا موږ توتي زمینی ورته وایو خارجان دا به سترابري ورته وایو سترابري ورته وایو دا خو بیا ما تازه لیدلې دي خلیل جان دا تازه چیرې دي دا بیا وچ سوي جه هغه برانی راته راکه چشتي د جنوم دغه شی سمې ولي او دا برانی پر لیکل شه دا چشتي دا کاویږي پکښ شه دا په څو ده دا چې دا نو ارزانه دي پاوی افغاني شه پاوی افغاني دا پاکټ او دا راکه دا اصل دی دا سم ازلګي دا سم ده کومه دا یو مچمچي دا دال چې مچمچي پکښ باندې ده یا دا خالي زلګي سره استکړه شه نو لیدونکو غنی د وچ میوه په لوی مرکز کې مو ماشاءالله شایسته میوه را سره ولیدلې بس اختر ته نو څو ورځې پاتې دي سرک صاحب اختر ته نو د خیر سره و ورځې په پاتې سوا او نو درويشت مې ولې جو و پاتې یا انو خاطر وشته مم نن خلاصه ده بالا یا بس څلور وشته و ګراکان غلې دي لیدونکو اختر نو بس داس وی البته هم اوس داس وخت چې ګراکان اوس را شو کېږي نو میوه هم بیره بیل ډولونه را سره ولیدل په جې هله چې پروګرام هم د خوښ وړ ګرځېدلې وي سرک صاحب کومه میوه ډیره خوښه شوه ما دغه بادام ډیر خوښ شو چې راوړه په لاس کې دغه خوندونه مو د ګورتو شانو دا وکتل ما دغه بادام ډیر خوښ شو دا ما ډیر خوښ شو دا ستا خوښ شوه تراسه دغه څخه پوښتنه وکړو سرک صاحب دغه ګراکان څخه پوښتنه وکړو د دې کوم میوه ډیره خوښه ده ستا سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره ښه سیاست شدی په وچه میوه کې کوم میوه ډیره خوښه ده وچه میوه کې به پستا خوښه چیرې پورته کې ماشاءالله دغه پستا دي خوښه ده تازه پستا ښه نو اوس ته سودا د پر راغلی د خیر څه دلی ها قیمت کې مرزانه دي او شان عمر کې تازه شاو ښه تاسو خو نو دوامدار ګراکان یاست چې تاسو راغله لاس دوی و دا زموږ دوامدار ګراکان و نو موږ راځو ان شاء الله د شي خراب شي نه څه بغیر دکان کې بس خدای دې خوشاله ستا کوم میوه خوښه ده په وچه میوه کې ما کاجو خوښ کاجو چې خوښ دي ماشاءالله کمزوري شي نه دي خوښه یو پستا خوښه ده بل کاجو خوښ دي ستا چې خوښ دي وروره یو خو نو ګر دغه میوه دي د کاجو شوخوان کې کاجو شوخوان کې ګرځه خاص په پستا میوه پس ګرځي یو دوه ورځې مخکې رالم د کوم ځای څخه دلته دا ښه د دې راغلې ښه شانمیان جونیو نو دا ما دا نن چې ملګری سره راوستلې دي و دې خوښ سول نو دې ښه زه ښه دې کړې دي قیمت یې څنګه قیمت شو ان شاء الله سل یو نیم سل په ارزان ښه بس ښه دي چې در نورې قیمتونه شوه بس کور ودان د دې نو خلیل جان ستایم کور ودان ډیره مننه کور ودان تاسو د مرکز
الله مو خوشحاله رانو دا و غني د وچ میوې لوی مرکز سرک صاحب ستا یم کور ودان چې شان دې ډېر وخوړل ډېره مننه. زما یم کور ودان قدرمنو لیدونکو د غني د وچ میوې مرکز څخه هره میوه د خیر سره غوښتله بس بیا راته ووایاست در اس وې نه موږ بیا باره نو کې ډېر وخورو موږ به د دې په خاطر باندې ډېر وخورو دوی دپاره به موږ بالکل. نو مننه قدرمنو لیدونکو چې زموږ پروګرامونه ګورئ په دې تمه چې نننی پروګرام به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی موږ کوشش کوو دوستانو چې د کندهار د اختر شپې ستاسو سره شریکې کړو نو ډېره مننه ستاسو هم سرک صاحب ډېره مننه